په کندهار ولایت کې سږکال د انارو حاصلات د پام وړ کم شوي دي او باغ لرونکي د کمښت لامل په هیواد کې وروستي اقلیمي بدلونونه، وچکالۍ او وايي په دې وروستیو کې بې وخته او پرله پسې ورښتونو د انارو باغ لرونکو سربیره په هیواد کې ډیر کروندګرو ته زیانونه اړولي دي او انار بیا ټول چاودلي دي. د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ بزګران د سږنیو حاصلاتو په اړه داسې وایي. دلته موږ د انارو باغ لرو، د انارو غټه باغ. انار شش کال بارانونه وسوله، دغه وسوله تاوانیان سوله. شش کال د نور کلو په پرتله شش کال یو څه تاوانیان. بارانو د غټ پرې کړل ویچول، د غټ انار نه دي هغه وچول. وس نو د کشنۍ ګل بیا رالویږي، هغه نو ګوره چې خپل دغه ته به ورسېږي که نه، خو هلته بیا یخ په راځي نه دی، هلته بیا هم بارانونه په راځي. کشنۍ ګل هم ځان نسي رسوی، هغه غټ تاوانیان سوله ځکه په هغه اولو بارانو کې دوی وچاودل. انار سږ کال ډېر سره دغه جاول ګل ګرده ورژېدی، ګل یې ښه ګل کړی و مګر ګرده ورژېدی. پاته اوس هغه دوم ګل دی، په دې دوم ګل کې باران پر وسو، اوس ګرده یو مخ ته ټپن دی ورسته کوي او چې ونه کوي. یا مصارف سږ کال بلکل نشي پوره کولی، که پوره کړي په ډېر تکلیف یې پوره کوي، اول خو پوره کولی نشي. د کندهار دامان ولسوالۍ بزګران وایي په داسې حالاتو کې چې د طبیعي پیښو له امله بزګرانو ته ډیر زیانونه اوړي، نو باید تر یو حده یې حکومت لاسنیوی وکړي او وایي غوښتنې مو دا دي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت دې له موږ سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو مرستې وکړي. شش کال خو د بارانونو اوس حاصلات ډېر خراب سوله، تر انارو انګور لا ډېر خراب سو. انار هم دا رقم دي چې ما خپل مصرف جوړ کړي، موږ خوشحاله یو. د حکومت دغه دي چې مرستې وکړي د باغو والا سره او د دغه سره موږ سره ما چې مرستې وکړي. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې سږکال ورښتونه او راوتلو سیلابونو ګڼ شمېر بزګرانو ته زیانونه اړولي دي او راتلونکي کال ته بزګران په داسې حال کې هیله مند دي چې د سږکال په څېر یې وچکالي او بې وخته ورښتونه ونه ځپي.